رسول الله علیه السلام فرمایي افتحوا افواه صبيانكم بلا اله الا الله. ماشوم چې خوله کولاوي، ژبه چې چلی او ژبه چې په حرکت کې راځي او په خبرو راځي، اولنۍ جمله ورته د لا اله الا الله وښایه. زما د مسلمان حال وګوره، ماشوم چې په خبرو کې راشي او کیتي پیتي وړې وړې خبرې کوي، مور او پلار ډېر زیات خوشحالیږي. نو څه وایي ورته؟ مور یې ورته وایي په کور کې نیکه ناست دي، وایي بابا لږ دا ږیره ورته داسې ښکاره کړه، هغه دی بو دی ببخ دی، بابا ته کنځل وکړه او ټول وخاندي. ته به وایې چې کشمیر فتح شي. ولې ماشوم بابا ته کنځلې ټول خوشحاله شي، کاکا ته کنځلې وکړه هغه کنځل وکړي، عورتونه ورته ښیي، کنځلې ورته ښیي، دا وکړه خلک خوشحاله شي. دا چې راغټ شي د ده نه به څه جوړېږي؟ د ده په دې ژبه باندې دی کچه ژبه باندې دا خو ډېر بې ګناه ژبه وه او موږ به ګناهګاره کړله. د مور او پلار داسې کړه. زما عزتمندو ماشومانو ته د لا اله الا الله. انس ابن مالک رضی الله عنه ماشوم، پلار کافر و مور مسلمان. ام سلیم الرمیسا رضی الله عنها وی دا چې په خبرو راغی، مور به ورته ویل بچیه قل لا اله الا الله، لا اله الا الله وایه. وی پلار به غصه شه چې بچی راله مه خرابوه، بچی راله سوابي کې اوس. پلار کافر وی مور به ورته ویل چې دا په دې نه خرابېږي. نو انس رضی الله عنه چې مور ورته په ماشومتوب کې لا اله الا الله وښوده، د رسول الله هغه صحابي جوړ شو چې د رسول الله علیه السلام په کور کې 10 کاله د رسول الله خادم پاتې شي. دا مه وایه چې دا لا ماشوم دی او څه چل به وشي. زمونږ ډېر مسلمانان ماشومان خرابوي. ورکوټی ماشوم به پتلون به ورته اچولی، د 7 کالو لور به پتلون به ورته اچولی، مجلس ته به راولي، مجلس کې ناستو عالم د مدینې منورې نه فارغ غاټ زوی راغی، یو د 10 کالو بل تقریبا د 8 کالو، دواړو ته پتلونونه اچولي دي او په منبر هم تقریر یې وکړ بچو ته پتلونونه اچوي. پتلون کفر نه دی، نه پې څوک کافر کېږي، خو د حیا جامه نه ده. کوم ځای کې چې عامه یې دغه جامه واچوه که نه چې بل صحیح نه. ته د بچو ذهن جوړې د دې وخت نه، د ده به د انګریز او د کافر او د یهودي نصراني سره مینه نه پیدا کېږي چې ته ورته د ماشومتوب نه لور ته هم پتلونونه اچوې او زوی ته یې هم اچوې.